پېټرول په سر باندې واړو او سره زما د سپینې ګیرې او دا مزدورانو غریبې طبقې خلکو مونږ به دا قرباني اوس ورکول غواړو که چېرې زمونږ پوښتنه او تپوس یې ونه کړو حکومت څومره وخته شو چې بارډر بند شوی دی او دې سره څومره مزدوران بېروزګاره شوي دي تقریبا د بارډر بندیش د یو کال نه ونسه لږه کال نه زیات وخت شو چې دا لږه بندش دی که نه د بارډر خو لږه مطلب متاثره شوي خو چې کوم دی که نه دا تاسو ته زمونږ ټولو صدرانو چې کوم مونږ سره په دې هغه کې درنه کې شریک دي دي ټولو تاسو ته دا خبره وکړه تقریبا چې دا 6,000 خلک دي مزدوران دي غریب طبقه خلک دي او لږه مطلب دا تقریبا نه دغه سره 6,000 خاندانونه چې کوم دی که نه بېروزګاره شوي او تکلیف ورته رسېدلی دی ځکه چې بېګاله نار دي اوړه ورته نه میلاوږي غوړي ورته نه یو قیمتي ډېرې قیمتي دي او ډېر زیات ځپلي شوي خلک دي دهشتګردۍ هم والي دي جنګونه هم والي دي دا قبایل اوس لږه مطلب مونږ ډېر زیات مجبوری یو حد ته رسېدلي وو چې مونږ به په دې باندې اخر هم چې کوم دی که نه دې سړکو ته راوځو لکه تاسو 5-6 ورځې راهیسې چې کوم دی دا درنه دلته په تورخان په لویه لاره باندې جاري ده تاسو سره څه داسې حکومت څه تعاون یا څه شرکت کړی که نه بیخي چې کوم دی که نه مونږ سره هېڅ نه تعاون چا کړی نه زمونږ نه چا دا تپوس کړی چې مثال که تاسو ته څه تکلیف دی دا احتجاج څه دپاره کوئ مونږ خو ډېر پرامن یو غریب طبقه خلک یوې روپۍ وس هم نشته لکه مونږ نه دوی ته تپوس هم ونه کړه رام نه له زه ځکه تا ته بار وایم هم چې افسوس د دې خبرې دی چې دې حکومت مونږ سره هېڅ لږه مطلب تعاون او دا ونه کړه چې مثال که یو تپوس یې زمونږ نه کړی وه چې تاسو څه له راوتلي او دلته چې څومره مزدوران دي او مطلب کې دې کې د هرې علاقې خلک هم شته افریدي هم شته دا چې څومره مزدوران تاسو چې د 3-4 هزار مزدوران دي دا دلته تاسو سره دا مزدوران چې کوم دی دلته ګډون تاسو سره کړی دی یا نه دی کړی بالکل ماشاءالله زمونږ دا غریب طبقه خلک چې کوم دی که نه لږه مونږ خو داسې احتجاج اوس لږه نشته که نه اوس خو زمونږ درنه په درنه کې چې کوم دی که نه روزانه مونږ له دا 100-200 کسان 150 پورې کسان راځي بس چې څه شی زمونږ سره دلته مونږ خورو چې خو که وچه ډوډۍ که پیازي مونږ سره دوی هم خوري او راځي ماشاءالله راځي ښه دي دا مزدوران راځي مونږ سره دلته کیني پسي خو لږه زه بیا هم یو ریکویسټ ستا په هغه باندې ورته کړم په میډیا باندې چې لږه مطلب دغه مزدورانو ته چاته مونږ اواز نه دی رسېدلی یا ټلیفون رابطه ورسره نشي که نه لرې طبقې خلک دي که نه علاقې د جم خلک دي د باړې خلک دي مومن دي سلمان والا او لکه دو سره زمونږ ټلیفوني رابطې نه کېږي نو هغو ته زه دا سوال ستا په چینل په ذریعه ورکوم او سوال ورته کړم چې تاسو راشئ مونږ سره په دې درنه کې شریک شئ د مشر ډېرې ښې خبرې وکړې چې افغانستان بارډر د 15 میاشتو راهیسې بند شوی دی او تورخان په لوی لاره باندې چې کوم دی دوی دلته درنې جاري ساتلي نو دلته دوی له چې کوم دی حکومت له دا پکار دی چې دوی د غریب خلک دي ډېر جنګ ځپلي خلک دي چې دوی څه وکړلی شي او دا بارډر دی کولاو شي والسلام